ننګرهار کانال شرکت اړوند خرما باغ مسؤلین وای د اټکل له مخې به سږ کال حاصلاتو کې 4 ټنه زیاتوالی راشي. مسؤلین دغه راز وای تیر کال یې حاصلات 18 ټنه وو چې سږ کال به یې کچه 22 ټنو ته پورته شي. د ننګرهار فاطمه الزهرا روغتون د نوې برخې رغنیزې چارې پیل شوې. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف په هڅو د یو ملي سوداګر له لوري د بي فاطمه الزهرا ولایتي روغتون د ودانۍ په دویم منزل کې د شپږ خونو د جوړولو چارې پیل شوې. ننګرهار کې شاوخوا 12,000 ځوانان په بیلابیلو حرفو کې په زده کړو بوخت دي. په دې ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ادارې مسؤلین وای د اسلامي امارت واک ته د رسیدو راهیسې تر دې مهاله زرګونه ځوانان له ګڼ شمېر حرفو څخه تر فراغېدو وروسته اوس مهال خپلو کورنیو ته د حلالې نفقې پیدا کولو په موخه په کارونو مصروف دي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جلغوزي د دوی د عوایدو سرچینې دي، خو سږ کال د وچکالۍ له کبله ګڼې ونې وچې شوي. مسؤلین بیا وایي د جلغوزیو د ساتنې او په دغه ولسوالۍ کې د ځنګلونو د ودې او پراختیا لپاره ژمن دي. ننګرهار کې د تاریخي اثارو سلګونه نادرې بیلګې موزیم ته وسپارل شوې. ننګرهار کې د تاریخي اثارو د قاچاق د مخنیوي په ترڅ کې 1388 نادره تاریخي اثار د ختیځ زون موزیم ته وسپارل شول.